د ننګرهار ولایت د آبادۍ اتل ډاکټر ناکامورا خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې څنګه ولې چا وواژه مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جاپاني موسسې مشر ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار ولایت د آبادۍ لپاره یې کلونه کار کړی و او هلته یې ډیر خدمتونه ترسره کړي وو، د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار جلاباد ښار کې برید شوی و چې د برید پر مهال هغه سخت ټپي شوی او 5 ملګري یې وژل شوي وو، خو ډاکټر ناکامورا د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د ننګرهار والي ویان هم د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې د جاپاني موسسې مشر د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ډاکټر ناکامورا چې د جاپان اوسیدونکی و، د افغانستان ابتکاري هویت هم درلود او هغه په ننګرهار ولایت کې ډېرې شړې سیمې آبادې کړلې. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلاباد ښار کې برید شوی دی. په هیوادوالو سخت خفګان او غبرګون ښکاره کړی دی او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی و او د هغه د ښې روغتیا لپاره یې دعاګانې کولې. همداراز د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله یوه ویډیو کې ویلي و چې د ډاکټر ناکامورا وضعیت اوس ښه دی او د ښې درملنې لپاره به کابل ته ولېږدول شي، خو بدبختانه چې هغه د سختو ټپونو له امله ساه ورکړله. ډاکټر ناکامورا د ننګرهار ولایت هغه دښتې آبادې کړلې کومې چې شاړې او ویجاړې ولې. ډاکټر ناکامورا ته د پاسه 2 میاشتې مخکې ډاکټر اشرف غني افتخاري تابعیت یعنی هویت هم ورکړ. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، کوم ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.